د زرغون تلویزیون او ولس غږ راډیو ډېرو خوږو او زړه ته راتېرو اورېدونکو ستړي مه شئ، سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې جوړ تیار به وئ، شپې او ورځې به مو په خیر او خوشحالۍ سره تېرېږي. روغه سټه خپرونه د زرغون تلویزیون پر پرده باندې در پیل شوه. کوربه حلیم یم، د ایډیټ په برخه کې راسره بنورای مرسته کوي. قدرمن دوستانو، لکه څه ډول چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه خپرونه کې موږ او تاسو په مختلفو ناروغیو باندې مو خبرې کړې دي او تاسو ته مو در پېژندلې ده. خو نننۍ خپرونه بدهضمي ډېری خلک شکایت کوي چې زما هضمي سیستم خراب دی، یا زه یو شی یا هضمه کولی نه شم. دغه د څه شي نه پیدا کېږي، کوم خواړه باید وخوړل شي او څنګه کولی شو چې له دغې ناروغۍ څخه موږ او تاسو ځانونه خلاص کړي یو. دغه او دې ته ورته پوښتنه مو له متخصص ډاکټر صاحب څپان څخه کوم. تر وروستۍ شیبو پورې راسره پاتې شئ، دغه خپرونه زموږ سره تعقیب کړئ. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ، خوشحاله شوم چې له څو اونۍ ځنډ وروسته زه ورته بیا سره مخامخ شوي یو او په بدهضمۍ باندې خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. عالم صاحب په سر کې تاسو د زرغون تلویزیون او ولس غږ راډیو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته او د خوست ولس ته نیکې هیله او سلامونه. الله دې وکړي چې ټول د کامل صحت په لباس نغښتي وي. مننه ډاکټر صاحب. کور ودان. ډاکټر صاحب، ډېری خلک شکایت کوي، که لومړی سر کې د بدهضمي په اړه دوستانو ته معلومات ورکړي چې څه ډول ستونزه ده دغه بدهضمي. بدهضمي زموږ په ټولنه کې او د نړۍ په کچه یوه عامه هضمي ستونزه ده چې ډېری خلک ورڅخه کړېږي او ځورېږي. بدهضمي چې د طب په اصطلاح کې ورته ډسپیپسیا هم ویل کېږي، د هضمي سیستم یوه ستونزه ده چې په دې ستونزه کې، په دې آفت کې ناروغ د معدې په برخه کې د دردونو، د پړسوب، د ګیس او همدارنګه د معدې د ایشېدو څخه شکایت لري. دغسې کسان ژر مړېږي او دغه ستونزه د بدهضمۍ په خلکو کې په دې ډول راڅرګندېږي او د رامنځته کېدو لپاره یې مختلف عوامل او سببونه شتون لري چې انشاءالله په همدې خپرونه کې به په راتلونکو پښتنو کې ورته ځوابونه وویل شي. بالکل مننه ډاکټر صاحب. دا چې بدهضمي د دوستانو ته معرفي کړه چې څه ډول ستونزه ده او څنګه پیدا کېږي، که اوس راشو دغې ته چې د څه شي له امله دغه بدهضمي رامنځته کېږي، علت یې په څه کې کیدای شي؟ علی صاحب محترم، بدهضمي کله چې رامنځته کېږي، هر ناروغي چې رامنځته کېږي د هغې لپاره مختلف عوامل او اسباب شتون لري. له هغې څخه بدهضمي او ډسپیپسیا هم د مختلفو عواملو او ناروغیو په پایله کې رامنځته کېږي. تر ټولو عامه یې د ایچ پیلوري په نوم ناروغي ده چې دغه یو میکروب دی، د معدې په مخاطي غشا کې په داخلي پوښ کې ژوند کوي. د وخت په تېرېدو سره د معدې داخلي پوښ یا مخاطي غشا تخریبوي، زخم کوي او د معدې زخمونه رامنځته کوي چې په پایله کې دغه بدهضمي او هغه ستونزې چې ما یادې کړې، لکه د معدې درد، د معدې ایشېدل او د معدې او د کولمو پړسوب په ناروغانو کې رامنځته کېږي. بل علت یې د سګرټو څکول دی یا د الکولو څښل دی په غربي هېوادونو کې. او له بده بخته چې زموږ په ټولنه کې، زموږ په خلکو کې، ځوانانو کې هم سګرټ څکول یوه عامه ستونزه ده او د مخنیوي وړ هم ده. یعنې که څوک ونه غواړي چې سګرټ وڅکوي او کوشش وکړي، کلک عزم وکړي چې سګرټ پرېږدي، نو کولی شي. سګرټ دوهم هغه لوی عامل دی چې د معدې زخمونه او دغه بدهضمي زموږ په خلکو کې او زیاتره په غربي هېوادونو کې، په ښځینهو کې هم چې سګرټ څښي، دغه مشکل رامنځته کېږي. دریم عمده لامل یې رواني ستونزې دي، اندېښنې دي او تشویشونه دي چې دغه هم د بدهضمۍ د رامنځته کېدو لپاره ډېر یو مهم علت دی او د بدهضمۍ او ډسپیپسیا باعث کېږي. بالکل ډاکټر صاحب. دغه مهرباني حلیم صاحب یو شمېر نور اسباب هم لري چې زه غواړم ورڅخه یادونه وکړم. د زولنجر الیسن سینډروم په نوم یو بل سینډروم دی چې هغې کې هم دغه ستونزه په خلکو کې رامنځته کېږي. د معدې اسید زیاتېږي، کله چې د معدې تیزابیت زیاتېږي نو بیا هم دغه ستونزه په خلکو کې رامنځته کېږي. بل مهم علت د درد د دواګانو خوراک دی.
زموږ په ټولنه کې، زموږ په خلکو کې، زموږ په نارینه‌و کې او هم په ښځینه‌و کې د درد د دواګانو خوراک، زیات خوراک، په خپل سر خوراک هغه څه دي چې د معدې د زخمونو څخه علاوه د نورو خطرناکو ناروغیو د رامنځته کېدو باعث کېږي، لکه د زړه حمله، د وینې لوړ فشار، د پښتورګو یا د ګردو خرابوالی، همدارنګه د شکر ناروغي او ګوزار، د وینې د غوړو زیاتوالی. دا هغه څه دي چې د درد ضد دواګانو د خپل سر خوراک او زیات خوراک له امله رامنځته کېږي. نو دا هغه عام اسباب دي د کوم په پایله کې چې دغه بدهضمي په خلکو کې رامنځته کېږي. بالکل ډاکټر صاحب، بدهضمي یو خو د معدې خرابوالی دی. کله چې معده خرابه شي بدهضمي هم رامنځته کېږي که نه. که چېرته د یو نفر مثال معده ښه وي، لکه د مخکې څه دي چې یاد کړل، یا د نسوارو نیول، یا د سګرټو څکول، یا د الکولو څښل، دغه وخت کې هم بدهضمي رامنځته کېدلی شي که یوازې د معدې په خرابوالي کې وي؟ عالم صاحب محترم، که په یو نارمل کس کې چې معده یې بیخي سالمه وي، جګه و جوړه وي، روغه وي، که چیرې سګرټ څکي، نسوار او تمباکو استعمالوي، نو دا په روغه معده کې د زخمونو د رامنځته کېدو، د معدې د سرطان، د سږو د سرطان، د زړه د حملې او د وینې د لوړ فشار د رامنځته کېدو باعث کېدلی شي. بالکل ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک په بدهضمۍ باندې اخته وي، هغه ناروغ موږ څه ډول پېژندلی شو، یا نښې او ګیلې د ناروغ څه وي په دغه وخت کې کله چې دی د بدهضمۍ سره مخامخ کېږي؟ محترم عالم صاحب، کله چې بدهضمي د هر علت له امله رامنځته شوه، دغسې ناروغان چې بدهضمي لري او د دې ستونزې ښکار شوي وي، په دوی کې د معدې په برخه کې د ګېډې په پورتنۍ برخه کې د معدې درد موجود وي، د معدې جوش ایشېدل موجود وي، د معدې اسید تیزاب راپورته کېږي د مرۍ انساجو ته، د هغې د تخریب باعث کېږي، په پایله کې معده ایشېږي، او ځینې خلک وایي چې زړه مې ایشېږي. د طب په اصطلاح کې هم ورته د زړه ایشېدل وایي، هارت برن ورته وایي، خو مګر د زړه مشکل نه وي، هماغه د معدې اسید راپورته شوی وي، مرۍ ته د مرۍ د تخریب باعث شوی وي او دغه ستونزه رامنځته کېږي. بل د معدې په برخه کې، د ګېډې په برخه کې د پړسوب شتون دی، د ګیس شتون دی چې ځینې خلک ورته ګیس وایي، دغه لري. او بل دا چې دغسې کسان ژر وږي کېږي، زیات وږي کېږي، خو کله چې ډوډۍ ته کښېني نو ژر مړېږي. دا هغه ستونزې دي چې په دې بدهضمۍ کې رامنځته کېږي. نورې دوه مهمې ستونزې چې دي هغه د زړه بدوالی دی، دلبدي چې ورته وایي، او بل د کانګو د استفراق کول دي چې دا هم په ځینو کسانو کې رامنځته کېږي. په عالم صاحب وبخئ، په ځینو هغه کسانو کې چې په دوی کې د معدې سرطان موجود وي، نو دغسې کسان کله چې بدهضمي لري، د بدهضمۍ د یادو ستونزو ترڅنګ دغسې کسان خپل وزن زیات پایلي، همیش دوی کانګې استفراق کوي. او بل دا چې د مرۍ په برخه کې د مړۍ بندښت، د شخوند بندښت موجود وي، نو دغه ستونزې د معدې په سرطان کې هم په ځینې خلکو کې چې دغه لري شتون لري. بالکل ډاکټر صاحب، دغه وخت کې کله چې د سره بدهضمي مل کېږي، د معدې دردونه هم ورسره وي دغه وخت کې؟ عالم صاحب موږ یاد کړه چې په بدهضمۍ کې عمده نښه او ګیله د ناروغ د معدې په برخه کې اپیګاسټیک پین وي، یعنې په دې معنا چې د معدې په مرکزي او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې د درد شتون دی، چې په دې خلکو کې د اچ پایلوري له امله، د درد ضد دواګانو د زیات خوراک له امله، د سګرټو د استعمال له امله، د معدې د سرطان له امله، د رواني مشکلاتو له امله رامنځته کېږي. بالکل ډاکټر صاحب، هغه ناروغان چې د معدې زخم ولري یا اچ پایلوري ولري، دوی باید له کوم ډول خوراکونو څخه پرهیز وکړي؟ ډېره ښه پوښتنه عالم صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. یو شمېر خوراکونه دي په هغه خلکو کې چې دوی د معدې زخمونه لري، دوی بدهضمي لري او دوی د اچ پایلوري شته میکروب لري. په دې خلکو کې د چای زیات څښاک، د کافي او د قهوې زیات څښاک، هر وخت باید وڅښل شي؟ نه، د هغه خوراکونه دي چې دوی ورڅخه باید پرهیز وکړي. زه راځم د خبر ته خپل خبره تکمیلوم. دی باید د یو شمېر خوراکونو څخه په کلکه پرهیز وکړي، او که پرهیز نشي کولی باید یو څه خوراک څښاک راکم کړي، لکه د مرچو زیات خوراک،
لکه د قهوې زیات څښاک، لکه د سګرټو استعمال، د درد ضد دواګانو د استعمال څخه ډډه کول، د سلاتې او د سلاد یعنې په دې معنا چې د بادرنګ، بانجان او پیاز د خوراک څخه پرهیز کول. او بل دا چې دغسې کسان باید هغه خوراکونه چې زیات په غوړۍ کې سره کېږي لکه چیپس او پکوړې او هغه کباب او د چرګ غوښه چې په غوړۍ کې سره کېږي هغې څخه هم باید دوی په کلکه پرهیز وکړي. او که پرهیز نشي کولی نو باید د معدې دوا ورسره په څنګ کې وخوري او د دې خوراکونو او د څښاک هغه استعمال را کم کړي. بالکل. ډاکټر صاحب دغه بدهضمي د عمر په لحاظ هم رامنځته کېدلی شي که هغه څوک چې د معدې زخم ولري یا هغه څه چې مخکې د یادونه وکړه دغه کوي په هر چا کې پیدا کېږي که د عمر په لحاظ هم شته؟ معلم صاحب محترم، بدهضمي په هر عمر کې رامنځته کېږي. زیاتره په ماشومانو کې او په زړو اشخاصو کې ایچ پایلوري ډېره عامه ده. دې څخه علاوه په هر عمر کې ایچ پایلوري میکروب په خلکو کې رامنځته کېږي. او موږ په وړاندې خپرونو کې هم دغه یاده کړې ده چې ایچ پایلوري دومره عام میکروب ده چې په 2 کسانو کې یو کس د ایچ پایلوري میکروب لري، خو د ایچ پایلوري 8 کسانو کې په 100 کې یوازې 100 سلنه هغه دي چې په دوی کې کوم درد د معدې بدهضمي شتون نه لري، او 80 سلنه هغه دي چې په دوی کې د معدې د برخې دردونه د بدهضمۍ نورې ګیلې لکه د معدې پړسوب، د نس ګیس او ایشیدل موجود وي. بالکل. د دغه ډاکټر صاحب بدهضمۍ تشخیص څه ډول کېږي چې مثال یو ناروغ تاسو ته راځي بدهضمي لري، تاسو تشخیص څه ډول کوئ؟ علیم صاحب محترم، هر ناروغي یو شمېر تشخیصیه موارد لري. لکه د ناروغ څخه د یوې ناروغۍ په هکله پوښتنه کول، د هغې د ګیلو او نښو د څرنګوالي پوښتنې کول، او بل دا چې د هغې په څنګ کې د ناروغ فزیکي معاینات اجرا کول، او دریم قسمت د تشخیص هغه یو شمېر معاینات دي چې په لابراتوار کې اجرا کېږي، لکه په غایطه موادو کې د ایچ پایلوري په خاطر معاینه کول. همدا ډول د یوریا برید ټیسټ په نوم یو بل ټیسټ دی چې په هیوادونو کې کارول کېږي او دا هم د ایچ پایلوري شتون په معده کې څرګندوي. دې څخه علاوه هغه څوک چې د بدهضمۍ ترڅنګ د وزن د پام وړ کموالی ولري، د پام وړ کانګې استفراق ولري، او بل دا چې اشتها یې له منځه لاړه وي، په دې کسانو کې د اندوسکوپي په نوم یو معاینه اجرا کېږي چې د معدې د سرطان په هکله معده ګوري تر څو وګوري چې آیا ناروغ چې د وزن کموالی زیاتې کانګې لري، او بل دا چې بې اشتها دی، هسې نه چې ناروغ د معدې په کینسر اخته وي. دا هغه معاینات دي چې د بدهضمۍ د مختلفو عواملو په تشخیصولو کې مرسته کوي. دې څخه علاوه د بدهضمۍ علت که چیرې رواني امراض، رواني مشکل وي، دماغي ستونزې وي، رواني فشارونه، اندېښنې وي، تشویشونه وي، نو ناروغ په خپله وایي چې او ډاکټر باید ورڅخه پوښتنه وکړي چې ته خو کوم رواني مشکل نه لري، کوم په کور کې خو جنجال او د خاوند سره د خواښې سره او د لیورونو سره خو مشکل نه لري، اقتصادي ستونزې، مسافري، غربت، په کور کې د یو نږدې کس فوت کېدل، دا هغه څه دي چې د رواني ستونزو باعث کېږي او دا د بدهضمۍ د رامنځته کېدو باعث هم کېدلی شي. بالکل. ډاکټر صاحب د تشخیص نه وروسته کله چې تشخیص وشي د دغه بدهضمۍ درملنه څه ډول کولی شئ تاسو؟ څه ډول کېږي؟ علیم صاحب محترم، دا ډېره ښه پوښتنه ده. بدهضمي په ټوله کې 3 ډوله درملنه لري. یو لکه ما چې وړاندې یاده کړه، د بدهضمۍ ناروغ لپاره مخصوص خوراکونه دي چې له هغې څخه باید دوی استفاده وکړي، او د مرچو، د سلاد، هغه خوراکونه چې ډېر په غوړۍ کې سره شي لکه چیپس، پکوړې، کباب، دې څخه باید دوی پرهیز وکړي، او هر کله چې د معدې ستونزې حل کېږي بیا کولی شي چې دوی هغه خوراکونه استفاده ورڅخه وکړي، ویې خوري. دې کسانو لپاره د اوبو زیات څښاک بیخي ضرور دی، خاصتا کله چې دوی سهار د خوبه پاڅېږي، د سهار لمانځه لپاره اودس کوي، هغه اوبه چې پاتې کېږي
په چاینک کې په لوټه کې او بدنۍ کې چې اوبه پاتې کېږي دا د یو اوبه. یا 2 پیلې تومړې اوبه هغه باید هر سهار وڅښي. دې څخه علاوه د ورځې په جریان کې د ډوډۍ د خوراک څخه 1 ساعت مخکې یا وروسته د اوبو څښاک، یعنې په ورځ کې اقلا د 8 ګیلاسو اوبو څښاک هغه څه دي چې د معدې دغه ستونزې هوارولی شي او هغه د ناروغ ګیلې هم راکمولی شي. دوهم مرحله د علاج چې ده هغه یو شمېر دواګانې دي چې هم د اچ پایلوري په خاطر او هم د معدې د تیزابیت د کمښت په خاطر استعمالیږي. که چیرې د بدهضمۍ عامل اچ پایلوري وه د هغې په خاطر یو مخصوص 15 رژیمه یو پلان شتون لري چې مرحله په مرحله هغه کارول کیږي او ناروغ د اچ پایلوري څخه خلاصیږي او د بدهضمۍ هغه یادې ګیلې هم ورسره ښه کیږي. او بل هغه دوا ده چې د معدې د اسیدو د کموالي په خاطر استعمالیږي او د 4 یا 8 هفتو لپاره کارول کیږي چې په دې سره ناروغ د بهبود او خوالي احساس کوي او هغه ګیلې ورکیږي. که چیرې د 8 هفتو دوا د کارولو څخه وروسته هم ناروغ همداسې ګیلمن و نو د هغې لپاره بیا دوامداره د اسید د کمښت درملنه اجرا کیږي او دغه مشکل ورسره کمیږي او ښه کیږي. بالکل. ډاکټر صاحب د خوراکونو کې یوازینی مثال هغه څوک چې د معدې په زخم یا اچ پایلوري باندې اخته وي صرف اوبه دي چې دوی زیات استعمال کوي که نور څه هم شته په دغه وخت؟ نور خوراکونه هم شته. ما وویل چې له سلاد پرته، له چپس او پکوړې پرته او هغه خوراکونه چې په غوړیو کې ډېر سره کیږي له دې پرته ټول خوراکونه دی په ښه ډول هضم کولی شي. خو استثناءات موجود دي. بعضې کسان د هغو خوراکونو سره چې په نورو کسانو باندې روغ لګیږي یا ښه لګیږي دوی ورسره حساسیت لري، الرژي لري. مثلا کیله، د کیلې خوراک د معدې د زخمونو لپاره بهترین یو خوراک دی، خو بعضې خلکو باندې بده لګي یا هغوی ورسره حساسیت لري. همداسې د لوبیا او د نخود خوراک دا هیڅ مشکل نه پیښوي په دې خلکو کې. خو منتها که چیرې په دې ناروغانو کې چې دوی د لوبیا او د نخود د دال د خوراک سره حساسیت ولري یا د دوی په هضمي انزایمونو کې د یو انزایم هغه کمښت موجود وي نو په دوی باندې بد لګېږي، نو دوی دې خپله وګوري هغه خوراکونه چې په دوی باندې ښه لګېږي هغې څخه دې استفاده وکړي او کوم چې ورباندې بد لګېږي د هغې څخه دې پرهیز وکړي او یا د هغوی خوراک را کم کړي. خو د مرچو خوراک، د سلاد خوراک او هغه غذاګانې چې په غوړیو کې سره کېږي د هغوی د خوراک څخه پرهیز کول یا د خوراک راکمول هغه څه دي چې د دې ناروغانو د ګیلو په راکمولو کې رول لري. بالکل. ډاکټر صاحب د دغه ناروغ لپاره چې دا په اچ پایلوري یا د معدې په زخم باندې اخته وي په یو وخت باندې ډوډۍ چې مثال دا مکمل زون مثال میډ کړي یا دا مړۍ ته نور اشتیا نه کېږي دغه ښه ده که سټپ بای سټپ وخت په وخت باید وخوړل شي؟ علیس محترم دا یوه ډېره ښه توصیه ده ناروغانو لپاره څوک چې بدهضمي لري. د بدهضمۍ او د معدې د زخمونو ټول ناروغان که هغه اچ پایلوري لري او که نه لري او که نور عوامل لري د بدهضمۍ دوی باید په ورځ کې 15 یا 6 ځله خوراک وکړي، خو کم کم وکړي. دا هغه څه دي چې د هضمي سیستم او د معدې د بوج د کمښت باعث کېږي او د بدهضمۍ هغه یادې ګیلې په ناروغ کې راکمیږي. که دوی په یو ځل باندې مثلا سهار، غرمه او د بیګا خوراک کوي خو په یو ور باندې ځان مړوي دا هغه څه دي چې لا هم د بدهضمۍ ګیلې زیاتوي او لا هم د ناروغ د تکلیف او د مشکل باعث کېږي. بالکل. مهرباني وکړئ وروستیو کې څه پیغام لري هغه دوستانو ته چې دوی بدهضمي نه لري او هغه دوستانو ته چې دوی بدهضمۍ باندې اخته وي؟ زما له ټولو محترمو وګړو څخه چې دوی سیګرټ څکي ځوانان دي دوی باید په کلکه ډډه وکړي ځکه سیګرټ هغه څه دی چې د دوی صحت بربادوي. سیګرټ د معدې د زخمونو، د معدې د سرطان، د سږو د سرطان او همدارنګه د زړه د حملې، د ګزار او د وینې د فشار باعث کېږي. زموږ په ځوانانو کې سیګرټ څکل ډېر زیات عام دي. د دوی څخه زه ډېر احترامانه هیله کوم چې دوی د کوشش وکړي تر څو د سیګرټو د استعمال څخه خپل ځان
راونیسي. بل دا چې په دې اوس مهال کې چې د کورونا پیښې بیا هم یو څه شتون لري، د لاسونو پاک وینځل، د زکام د ناروغ سره د ناستې ولاړې پر مهال د ماسک اچول، د ماسک استعمال او همدارنګه د 2 متره فاصلې نیول دا هغه څه دي چې د کورونا د پیښو په مخنیوي کې رول لري او همدارنګه زموږ د فامیل د غړو په سالم ساتلو کې رول لري. دې څخه علاوه ټول هغه کسان چې دوی د بدهضمۍ ښکار دي، دوی د بې پروایي نه کوي، دوی د لاړ شي ډاکټر ته تر څو د دوی د مشکل هغه تشخیص پر وخت وشي او د دوی هغه درملنه هم پر وخت صورت ونیسي. زه زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان. تاسو نه مننه، ژوندي اوسئ. قدرمن دوستانو، دا و روغه سټه خپرونه چې په بدهضمۍ باندې مو درته برابره کړې وه. تر بله بیا ما حلیم خاطر بنوري ته اجازه راکړئ. په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. ښې شېبې، ښه وختونه.